عزتمن برونو اخلاص ستوای علماء د اخلاص ډیر تعریفونه کړی دي لیکن د ټولو خلاصه دا ده چې اخلاص هغه عمل ته ویل کېږي چې خالص د الله جل شانه د رضا لپاره شوی وي د ریا د شهرت او د ځان د ښودنې لپاره نه وي شوی ځکه الله جل شانه فرمایي الا لله الدين الخالص خبردار دین ټول خالص د الله جل شانه د لپاره دی نو انسان کا هر یو عمل کوي خالص د الله جل شانه د رضا لپاره به کوي د ځان د ښودنې لپاره به نه کوي چې انسان ماته په دې باندې خو وایي بلکې خالص د الله جل شانه د رضا لپاره بهر عمل کوي ځکه حدیث شریف کې راځي د بخاری شریف حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات چې د ټولو اعمالو دار و مدار هغه په نیت سره دی الله جل شانه د انسان نیت ته ګوري که یو انسان هغه د الله جل شانه پر لار کې jihad کوي د اعلاء کلمت الله او د دین د سربلندۍ د فار جنگيږي لیکن دغه انسان نیت هغه دا چې ما ته خلق بهادر اوایي ما ته خلق خسر اوایي نو الله جل شانه ته داسي jihad هغه کم دی قبول نه دی یا یو انسان هغه د بل مسلمان ورور سره خېګړه کوي احسان ور سره کوي او دغه انسان د نیت چې ما ته خلق په دنیا کې خو وایي دا سه عمل الله جل شانه ته قبول نه دی یا یو عالم دی یا یو د قران کریم حافظ دی هغه خلق ته دین خای خلق ته سبق وایي لیکن په دې سره د هغه نیت هغه د دنیا او دغه رنګي ریا او شهرت دی نو الله جل شانه ته دا سه عمل قبول نه دی